نه پرېږدو چې د افغانستان خاوره د چا په خلاف د چا په ضرر استعمال شي او دا وعده مو صادقانه ده او دې ته ژمن یو. خو که بیا هم یو څوک زموږ په خلاف زموږ مخالفین روزي خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې نور لاړ سه افغانستان ته او د افغانستان امنیت خراب کړه په یوه او بل نامه د افغانستان بعضې په کمه اندازه غولیدلي کسان پیچکاري کوي منظم کوي او زموږ په خلاف منسجم کوي. دوی باید پوه سي چې په دې هر څه موږ پوهېږو، موږ غافل نه یو. که څوک دا کار کوي بیا دې زموږ څخه هم دا طمع نه کوي. د ویډیو ته تر پایه وګورئ دوستان. ډېر هېوادونه اوس داسې دي د خپلې بې کفایتۍ د خپلې کمزورۍ د خپل بې استعداده رهبرۍ پړه بیا هم پر افغانانو اچوي. فوزونه دي، پولیس دي، امنیتي ځواکونه دي، استخباراتي ادارې دي، په میلیاردونو پیسې ورباندې مصرفېږي، خو بیا هم نه دي توانېدلي چې خپل د هېواد امنیت وساتي. امنیتي پیښې کېږي، مشکلات پکښې پیښېږي، خو د دې پر ځای چې د خپل ملت په سترګو کې خاورې واچي، د دې پر ځای چې د مسؤلیت څخه ځان خلاص کړي، د دې پر ځای چې ملت و دوی ته مخ راواړوي چې دومره مصارف او د ملت پر غاړه مو پښه ورېښې ده چې موږ تاسو ساتو، موږ هېواد ساتو، موږ پلانه کوو، بیا هم تاسو امنیت نسئ ساتلی. د دې دپاره چې خپل د ملت فکرونه بلې خواته واړوي، هغوی وغولوي، پر افغانستان باندې اتهامات لګوي او پر افغانستان باندې د خپلو ناکامیو پړه اچوي. موږ ورته وایو چې خپل مسؤلیت ته متوجه سه، خپل کار ته ژمن واوسېږه، خپل د هېواد امنیت وساته، افغانستان مه متهموه. موږ د هیچ چا سره دښمني نه غواړو، د هیچ چا امنیت خرابولو ته تږي نه یو، خو دوی باید خپل مسؤلیت وپېژني او نور افغانان او د افغانستان مظلوم ملت او دا د افغانستان د ملت نماینده حکومت تورن نه کړي. خپل د ناکامیو د پټولو دپاره باید بې ځایه ادعاوې ونه کړي. بار وضاحتونه ورکول سوي دي. دا مجاهد صاحب دی اعلامیې نشر کړي دي، مرکې کړي دي، بیا هم په ډېره سپین سترګۍ بله ورځ بیا یو ادعا کوي، بله ورځ بیا یو تور لګوي، بله ورځ بیا یو تورې لګوي. زه ډېر ورته حیران یم چې ولې داسې کوي او باید داسې ونه کړي. کیدای شي دا دوی د دې دپاره کوي چې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان ستاسو دپاره هم خطر دی او افغانستان مه پرېږدئ چې په دغه حالت کې دوام وکړي. خو دا ارمان به انشاءالله دا وار د افغانستان د جغرافیې دښمنان و خاورو ته وړي او هیڅکله به نه کامیابه کېږي چې بیا و افغانستان ته ناخوالې او ستونزې راولي. او د افغانستان نور باید د خپل اقتصاد د ښه کولو دپاره، د خپلو ګټو د ترلاسه کولو دپاره افغانستان ناامنه نه کړي او د افغانستان په ناامنه کولو کې خپلې ګټې ونه لټوي. دوستانو د افغانستان اسلامي امارت دی دفاع وزیر مجاهد ملا محمد یعقوب اخوند یو ویډیو کلیپ مې له تاسو سره شریک کړو. په دې کې مې مطلب هم دا و
چې کله په پاکستان کې یو حمله وکړول سي د دې د ملامتیا ګوته که تاسو لیدلی وي اکثره وخت افغانستان ته نیول کیږي د دې د ملامتیا پړاو پر افغانستان باندې اچول کیږي که تاسو یاد وي چې مثلا غزدار کې کومه حمله وکړول سوله هم د پاکستان د پوج ویاندو ویل چې د دې ټریلینګ د دې اسباب د افغانستان له خاورې څخه تیار سوي وو له هغه ځای څخه روزنه سوي جاپر ایکسپریس چې کله حمله وسوله هغه هم ویل سوي وو چې دا د افغانستان له خاورې څخه ورته مثلا اسباب برابر سوي وو خو د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد دا بار رد کړی وه چې هیڅ کله مونږ چاته دا اجازت نه ورکوو چې خپله خاوره د بل په خلاف باندې استعمال کړو او د افغانستان اسلامي امارت و ټولو مشرانو و ټولو خپلو کشرانو ته و ټول خپل ولس ته ویلي چې د چا په هیواد کې مه مداخلت کوئ مه چاته اجازت ورکوئ نه چاته اجازت ورکوو چې خپله خاوره د بل هیواد په خلاف باندې استعمال کړو نه غواړو چې افغانستان د بل هیواد د جګړې لپاره قرباني کړو دا بار ویلي دي که ستاسو یاد و فکر وی کله چې هم د امیر خان متقی په شمول باندې او ورسره سره اسحاق ډار چین ته سفر کوي هلته هم پر دیوه خبره باندې ډیر ټینګار وکړول سو چې نه به افغانستان د پاکستان په خلاف باندې خپل خاوره استعمالوي نه به ځای ورکوي او کله هغه ځای څخه پاکستان ته خطر جوړېدی افغانستان به دغه په حق باندې ښه اقدامات کوي دغه په مقابل کې به درېږي او له پاکستان څخه هم دا وغوښتل چې پاکستان به هم خپله خاوره د افغانستان په خلاف باندې د تیر په شان نه استعمالوي نه به چاته اډه ورکوي نه به د چا هغه روزنه کوي چې هغه بیا د افغانستان امنیت چیلنج کړي د افغانستان ته خطر جوړ سي پر دغه باندې دوی ټینګار وکړی چې مشریه چین هیواد کوله بیا هم لغه بعد چې کله بیا هم پاکستان کې بد امني راځي د هغه ګوته افغانستان ته نیول کیږي لکه د مجاهد صاحب په وینا باندې چې د بل هیواد ته د ملامتیا ګوته نیول کیږي تر هغه ښه په کار دا چې هغه کم مشکل سي راسه له موږ سره شریک یا د خپل هیواد امنیت خپل ټینګ مضبوط یې خپل یې وساته نو بیا به نه مجبوره کېږي دې ته چې تا په هیواد کې بد امني وي ته به د بل هیواد ته د ملامتیا ګوته نسي دا که دا رقم وي مثلا که په افغانستان کې حمله کېږي په افغانستان کې بد امني رامنځته کېږي او د ملامتیا ګوته یا پاکستان ته مثلا ویل کېږي چې داعش په پاکستان کې روزل کېږي او د افغانستان امنیت چیلنجوي دا د افغانستان ادعا او د پاکستان ادعا دا وی چې مثلا په پاکستان کې اوس هم ترهګر ډلې شته نړیوالو ته افغانستان یو ځل بیا غلط معرفي کوي چې اوس هم ستا هغه د پاکستان نه بلکې د ټول نړۍ ته د امنیت ته چیلنج او خطر ده نو دا ته څه فکر کوي چې افغانستان او پاکستان به نور هم سره نږدې کی نور به هم د دې ګاونډي توپ ښه کړي نور به هم د دوی همسایه توب ښه کړي نه هېڅ کله یې نشي کولی نور هم د دوی تر مابین تعلقات خرابېږي هر کس په دې کې د هر هیواد حکومت په دې کې مسؤل ده چې د خپل هیواد امنیت خپله وساتي نشي بل هیواد ته د ملامتیا ګوته ونیسي چې څومره مصارف د دوی پر امنیتي عسکرو باندې کېږي راځي په هغه رنګه طریقه د هغه مطابق کوشش هم وکړي چې د خپل هیواد امنیت مضبوط کلک وساتي د مجاهد صاحب دغه وینا او هغه مجاهدینو فارغه د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو ته دا چې مثلا هغه له فراغت له غونډې څخه فارغېږي او هیواد ته ځان وقف کوي د خپل هیواد خدمت کوي نو ورته وایي چې هېڅکله به تاسو د افغانستان دښمن په خپل هیواد کې دې ته نه پرېږدي چې د افغانستان جغرافیه د افغانستان امنیت چیلنج کی او نه به د بل هیواد په کارو چارو کې مداخلت کوي او له ولس سره به ښه چلند کوي او له هغه افغانانو څخه چې بیا هم د بل په خغ باندې خطاوتې دي له هغو څخه یې هم دا توقع کړې چې راسې خپل هیواد جوړ کړي نور د بل و درته مه کینئ د بل و خیرات
او له هغه پاکستانی ولس څخه هم دا غوښتي دي چې مثلا د خپل حکومت په مقابل کې داسې ودرېږي چې هیڅکله د خپل حکومت یا تاسو د بل هیواد په خلاف باندې نه کې استعمال نه بیا ستاسو خاوره د بل هیواد لپاره د امنیت چیلنج وګرځي.